چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا او خدای زیات کړی یو پلسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کا خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه او د دلبر سید عادل له اړخه د مینې او خلوص د ډک سلامونه او نیکې هیلې نیکې پیرزوینې قبول او منظور کړئ. ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب د ټولو نه اول خو راته هرکلی وایو ډېره زیاته مننه مو کوو چې له ډېرو مصروفیاتو باوجود دې کورکي ته راغلئ. مهرباني عادل جانه مننه. نورالامین یوسفزۍ صاحب تېر ځل خو موږ خپل اورېدونکي چې کوم دی په یو لوی سسپنس کې پرېښو چې زموږ را روان خپرونه چې کوم دی هغه به موږ په یو ستر اتل باندې کوو چې د هغوی تاریخ سره هم پای کې د هغوی کردار وي په سیاست کې هم وي په ادب کې هم وي په هر ډګر باندې د هغوی چې کوم دی څه نه څه دغه وي. نو هغه څنګه ما اورېدونکو ته وړاندې وویل چې خان ګجو خان بابا باندې به موږ پروګرام کوو هغوی په هکله باندې نو څه نظر به شریکو خپل اورېدونکو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. عادل جانه د پښتنو په تاریخ کې او په خصوصي توګه د یوسفزو په تاریخ کې جی د ملک احمد نه پس جی جی چې د چا ډېر لوی کردار دی ډېر اهم کردار دی په قامي تاریخ کې او بلکې چې د پیم سرحدي د وینا تر مخه د پښتنو د چنګ ونګ قبیلو را یو ځای کولو او په یو لړۍ کې د پیرلو چې کوم استعداد او صلاحیت خدای پاک چاته وربخلی نو هغه ګجو خان دی. نن چې په موږ په چا باندې خبرې کوو خان ګجو یا ګجو خان بابا زمونږ په قامي اتلانو کې یو لوی مقام دی. دا زمونږ مشر چې کوم دی نو دا زمونږ تاریخي کردار دی. لکه موږ دا ویلو چې موږ په سیاسي کردارونو باندې هم خبره کوو په تاریخي به هم کوو په اصلاحي کنه تیر پروګرام موږ په حضرت شیخ مانون یوسفزي رحمت الله علیه باندې کړو نو دا زمونږ تاریخي کردار دی او زه غواړم چې خپل اوریدونکي د خپل د اتل سره اشنا کم ډېر به خبر وي باید چې خبر وي په کار هم دا خو کله کله داسې وشي په ثوابۍ کې یو ځلې زمونږ یو غونډه وه پای کې یو ډېر پوه کس چې ډېر سماجي سړی هم دی نو هغه ته ما ویمه یاره تاسو د یو ایوارډ ورکولو کوشش کوو چې ثوابۍ په کچ باندې به مونږ ایوارډونه ورکوو هغې ایوارډ له نوم کې ښودنو ما ورته مې ګجو خان ایوارډ ورله نوم کېدی د دې ډېر وخت کېږي نو وخت مطلب دا چې 15 کالې کېږي نو هغه ما ته وی چې دا څوک و د ثوابۍ مندڼ یوسفزی نو ما ورته وی مې دا د مندڼو سردار نو دا مندڼ څوک دی ما تاسو یو کنه خدای دې خوار مکه نو زما مطلب دا دی چې ډېر داسې هم شته دی ډېر ظلمي او دې کې ظلمو ته ګناه نشته ځکه چې زمونږ ایجوکیټ کېږي کام په مدرسو کې په مکتبونو کې په تعلیمي ادارو کې نو چې کله په مدرسو کې او په تعلیمي ادارو په مکتبونو کې هغوی ته خپل کلتور هغوی ته خپل تاریخ قامي او هغوی ته خپل اتلان نشي ښودلی تر دې چې زمونږ کوم علمي شخصیتونه دي نو هغه هم زمونږ په نصاب کې هغوی ځای نه دی مونته دا خو په هر حال زمونږ تاریخي شخصیت دی خو که زمونږ د طالب علم نه تپوس وکړي چې فقیر اے پي څوک دی نو هغه یې نه پېژني که دا تپوس دی وکړي چې ملا پاونده څوک نو هغه یې نه پېژني که دا تپوس دی وکړي چې د بیا په تاریخي کردارونو کې شیخ ملی بابا څوک دی نو هغه هم نه پېژني داسې دا زاړه خو پرېږده لکه شیخ ملی بابا او ګجو خان بابا او ملک احمد او یا د داسې ورپسې ځانو نور چې کوم لوی لوی کردارونه دي بلکې د 20 صدۍ د پیرنګي خلاف چې کومو عالمانو او کومو سیاسي خلکو قامي خلکو کوم کردار ادا کړی دی څومره خلک دي چې هغه زمونږ دا بچي پیژني لکه دی خو چې په خپلو کې مجلس هم کوي نو دی د زه خو چې کله کله واورم داسې خپلو کې ګپ لګوي زما دا بچي یا دای دا همزولي داسې په لارو کوڅو کې نو هغوی عجیبه عجیبه نومونه اخلي نو ما یو ورځ ورته ویم هلکه دا څوک یادوي نو ما ته جبران وایي خپل بچی دا چې بابا وایي دا د کارټون کردار دی کارټون نو هغوی چې کوم دی د یورپ چې کوم کارټونونه جوړ کړي دي
او د هندستان چې کوم فلمونه دي نو دا چې کوم زمونږ اتلان دي قامي نو دا غي نه پیژني نو زمونږ دا هم یو کوشش دی چې دای د خپلو اتلانو سره بلد کو. جی اسې خو نورالامین صاحب د یو خاورو سلی پروت دی په دې شاه منصور په دې میره کې تقریبا دلته 6 کیلومتره خو زمونږ یو زلمي ته هم ستاسو خبره صحیح ده چې پاته ورته نشته چې دا څوک دی او دوی څه کردار او دوی د کوم ځای نه راغلي د ردې په هکله د تاسو څه ویل غواړئ. جی نو داسې ورو ورو په مزه مزه به دا غوټې راسپړو. دا تاسو چې تا چې کومه خبره وکړه کوم ځای ته دې اشاره وکړه د بارکي میره کې چې د شاه منصور او د درې او د ټولو کلو دا کم ځای کې پولي دي او دغه ځای کې چې کوم دی نو د ګجو خان بابا مزار دی. نو زه دا یول دا وایم چې د پښتانه دی خبر شي یوسفزي دی خبر شي چې د ملک احمد نه پس جی د هغه د وفات نه پس یوسفزو مندړو ملکانانو مشرانو سپینروبو د ټبرو مشرانو په یو شکل کې د هغه زمانې مطابق په جمهوری طریقه باندې د هغه په ځای باندې د خان ګجو انتخاب وکړ. خان ګجو څوک دی د پلار څوک دی نیکه څوک دی قام قبیله. نو په دې کې زه یو ول خورده د شجره لګه غوندې د خپلو دغه ته وایم اوریدونکو ته نو بیا راځو تفصیل سره لکه جزئیاتو ته بیا ځو چې کله مونږ دا شجره د مندړ نه را شروع کو مونږ چې مندړ یو په یوسفزو کې جی نو مندړ زوی چې دی نو منو دی منو او د منو یو زوی عثمان دی یو زوی عثمان دی. جی داسې راځه نو د عثمان زوی سدوزی دی. جی د سدوزی بیا دوه زامن دي جلو او دروزی یعنی د دنه بیا دا اولاد جوړیږي. بیا د چې دینو اباخیل او عمرخیل د جلوزی او د دروزی چې دینو بیزاد خیل میرمد خیل او خودو خیل. بیا د دنه چې دینو په خکته راشي نو قراخیل او علی خیل. نو د قراخیل چې دینو په دې کې بیا جلو خیل او ګل محمد خیل او میرداد خیل او بومی خیل او گجو خان. جی گجو خان اولاد او مزید خیل دا یو سلسله را روانه ده. اوس د دې باره کې لکه دا سوال به پیدا کیږي چې دا څوک وایي. جی لکه تاریخ خو ته د ځان نه نشي ویلی که نه. جی نو دا الله بخش یوسفي په یوسفزي افغان کې د تاریخ په حواله باندې چې د پښتنو چې کوم ګڼ تاریخونه دي چې په رویلګنډ کې هم لیکلي شوي دي حافظ رحمت خان هم لیکلي دي د هغې ټولو تاریخونو په حواله باندې د په خپل کتاب کې لیکي یوسفزي افغان کې جی چې ملک احمد کی وفات پر جی اندازتاً 1530 میں ان کی وفات ہوئی. دے وئی جی قبیلہ کی سرداری ملک گجو خان کے ہاتھ لگی جی اور گجو خان قبیلہ مندڑ کی شاخ بیزاد خیل سے متعلق بیان کیا جاتا ہے. جی گجو خان ذیلی شاخ بیزاد خیل سے تعلق رکھتا تھا. اس کی اولاد سلیم خان اور کلابٹ میں مقیم ہے. اس کے والد کا نام قرا خان تھا. وہ مدبر عالم اور جنگجو تھا. چنانچہ اس نے شیخ ملی کے دفتر کا تکملہ بھی لکھا دغوی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تقسیم اراضی جیسے اہم کام سے گہری دلچسپی رکھتا تھا. دا اللہ بخش یوسفی لکھی. د خان گجو د زمانے لکه مونږ په دې باندې خبره کوو که نه. جی اسې نورالامین صاحب دا د یو بل سوال ذهن ته راځي چې کتابونه سړی وګوري نو ځینې پوهانو چې کوم دی هغوی دا رشته چې کوم ده دا مردان طرف ته بوتلې ده. دلته چې تاسو کومه شجره وویل نو په دې کې خو دوی اولاد چې کوم ده نو په مرغوس کلابټ کې معلومیږي. جی جی دا صحیح خبره ده. زما خپل خیال دا دی چې مندړ نه پس منو دی نو منو چې کوم دوه بچیو تاسو ته ما وویل یو عثمان یو عثمان. جی نو مردان کې چې دی نو د عثمان اولاد دی عثمان او د گجو خان چې دی نو دا د عثمان په اولاد کې دی. جی او د عثمان اولاد چې دی نو دا د مرغوز کلابټ په دې کې د ملک احمد اولاد هم چې دی نو هغه په یار حسین کې
نو دا زر اعظم دیلا دا خدا خبره لګ واضح کول ضروری و ډیره ښه شو چې تا وکړه چې هغه په خپل ځای باندې چې لکه عثمان د منو دوه زامن دي نو ظاهره خبره ده چې عثمان او عثمان رونه شو کنه نه تربوران خو شو کنه جی خو کله چې کله نیخ پنیغه خبر راشي نیخ پنیغه د اولاد جی انو بیا د مرغوس جنرال انور شیر دا اولاد کې دی اوس هم ژوندی دی ریټایر جنرال دی د ډاکټر سپتین دغه چې کوم د سهنپوه دی د پښتنو په وطن کې ډېر لوی مطلب نفسیاتي ماهر دی نو هغه د هغه اولاد کې دی نو دا بیا فیکټ حقیقت دا دی اوس که ستا خوښوي نو لږ غوندې نور هم تفصیل کې به لړ شو چې زما مطلب دی کې دا و چې څوک د هغه دغه چې ګجو خان نو دا نه د ملک احمد زوی و نه یې وراره و پخوا خو زمانه داسې وه چې مشر زوی به اکثر مشر کېده لکه څنګه چې په عربو کې اوس هم د شخصیت هغه طریقه داسې ده که نه خو لکه داسې نه وه چې کله د کاټلنګ جنګ وشو او د کاټلنګ په جنګ کې د ډېره لویه مړانه وکړه دی ځوان و هلک و که نه ګجو خان بابا او کاټلنګ جنګ چې و نو هغه د یو جینۍ د یو ټپې نه راوچت شو که نه چې هغه لکه بیا هغې چې دی نو یو د ده لزاکو یو زلمي د هغې د سر نه لوپټپ په دغه اوچته کړه په نیزه کې هغې کپړې وینځلې بیا ملک احمد هغې تپوس وکړه بیا هغې ورته سړی نه ورکړو او د هغې نه جګړه جوړه شوه نو ګجو خان په هغې کې ډېره لویه مړانه کړې وه هغه ټپه تاسو ته یاد راځي نو ټپه راته نه دی یاده خو دومره راته پته ده چې د ګجو خان په حواله باندې کله چې هغه بادري وکړه نو د هغه په حواله باندې ګڼې ټپې جوړې شوي دي هغه وخت سره زنانه ویلي دي او دکه باندې هم ویلې ده اوس ما مزغو ته نه راځي او بیا د هغه د حکمرانۍ چې کوم دی څومره انصاف پکې څومره مشري څومره په طریقه کوله نو د هغې بلا په ښځو په خولې باندې په ټپو کې هغه شي د هغه کردار شته راځو دی له چې دا سړی چې و دا د ټولو ملکانان چې و د هغې کې د ټولو نه زیات پوه یو دغه وخت عالم فاضل سړی و میړنی و مړنی و معامله فهم انسان و نو تر دې چې ملک احمد ځینې روایت دی چې ملک احمد ورته په ژوند هم ویلي چې تا به زه بوډا یم او تا به مشر کم هغه ورته وایي چې ته تر څو پورې ژوندی یې نو هغه به زه نه کوم دا د کاټلنګ په جنګ کې زما خیال دی ډېره 25 کالو ځوان و ځینې مورخین او محققین دا وایي چې خانګجو راڼېزی و خو یوسفي او د مورخینو اکثریت دې خبرې سره اتفاق نه کوي د مثال په توګه یوسفي ما تاسو په خپل کتاب یوسفزي افغان کې لیکي چې ملک ګجو خان د مندړ څانګې بادرخیل سره تعلق لرلو او اولاد په سلیم خان او کلابټ د سلیم خان زما د معلوماتو مطابق د ملک ګجو خان اولاد په مرغوس کې آباد دی او دا چې څنګه ما ته وایي که نه چې جنرال انور شیر دغه په کړواسو کې راځي د ګجو خان د زیږون د نیټې او د اصل نسل او د زمانې په مقام په حق باندې په مورخینو کې اختلاف شته خو دغه ټول ښاغلي دې لړ کې یو خوله دي چې خان ګجو د خپل وخت یو زیرک نر پوهه میړنی او عالم فاضل مشر و عالم سړی خو ځکه چې دغه تکمیلې لیکلې وه د شیخ ملي دفتر بیا د ګجو خان بابا د خان ګجو د غوریا خېلو سره د جنگ لپاره غاڼې پښتني قبیلې روزه کړې وي لکه یو دا یو دغه مو چې دا د جنگ تیپور چې کم دی کنه د خلیلو سره د مومندو سره چې کم خپلو کې کم جنگو نو دې باره کې الله بخش یوس په دې عمل ته جنگي حکمت عملی ویلي دي چې د ټول را جمع کړي هغه ته بیا هغه خوري روغده کیسه ده خو به هر حال دا خبره تر ډیر حد درسته ده ځکه چې هغه د دې وخت ډیر وګد انتظار کړو خو زما په خیال د جنگي حکمت سره د ګګیانو ترکلانو او محمد زو سره یو ځای کول یو مثبت اړخ هم لري مطلب دا چې د پښتنو چنګ ونګ قبیلو د یو کولو یو ابتدایي کوشش هم دا و خو به هر حال دا یو حقیقت دی چې
اسې بابا خبره خو د ګجو خان بابا روانه ده، دا د یو سوال بل ذهن ته راځي چې د پښتنو اکثر مشران چې کوم دی د قبیلو دوی خپلو سره هم جنګونه کړي دي، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بالکل دا صحیح ده چې کومه زمانه مونږ د کومې زمانې خبره کوو جی نو دغه وخت کې د قوم تصور دا و چې یو قبیلې به بل ته جدا زه ځان له قوم یم دا ځان له قوم دی. دا د قبایلي دورو په پښتنو ارتقا مختلفې پوړۍ پښتانه چې دغه دور نه راتیر شو نو د خان ګجو په آخري دور کې تقریبا بیا دغه جنگ نه پس چې دی د اوریاخیلو سره د جنگ نه پس دغه علاقې د پېښور او دغه ټول علاقې بیا د خان ګجو په دغه کې راغلې تسلط کې بیا تر ډیرو پورې تور غره پورې دا ټول نو بیا تقریبا دې سیمه کې د یو شکل کې د ګجو خان بادشاهي وه. خو دا یو حقیقت دی چې پښتنو لکه څنګه چې خوشحال بابا وایي که نه چې د هره چاره د مغول تر پښتون تر مغول ښه ده اتفاق ورسره نشته ډېر ارمان یا وایي که اتفاق که پښتانه کې را پیدا شم زوړ خوشحال بشي په دا خبره ځوان. نو دا یو حقیقت دی چې دی قبیلې د یو بل خلاف هغه زمانه کې قبایلي تصور بیا چې کله دا ټول یو ځای کړل نو دغه وخت هم یو سوال دا هم پیدا کېږي چې دغه وخت بیا شیرشاه سوري په دا کې حکمران و. اوس چې کله شیرشاه سوري او د ده باره کې دا ویلی شي چې د ملک د ګجو خان ګجو او د شیرشاه سوري ډېر ښه تعلق مو او د همایون به د ګجو خان نوم یارېده لکه د شیرشاه سوري نه چې څنګه دغه یاره وه. خو دغه ځای هم بیا دا سوال پیدا کېږي چې کله ګجو خان دغه ته څه دی ملک احمد نه چې کله دغه تلو د همایون نو د شیرشاه نه چې ته تښتېده نو خو په دې سیمه تللی دی افغانستان ته. نو زما مطلب دا دی چې د خان ګجو او د شیرشاه سوري په منځ کې هم هغه تعلق نو ډیولپ شوی کم چې د دوه پښتنو مشرانو او دې کې چې دی نو زه لکه دا دواړه مشران دي مونږ ځکه چې شیرشاه سوري په خپل دربار کې دا لیکلو چې زما په دربار کې به د قبیلو ذکر نه کوئ مونږ ټول یو پښتانه یو. او سوال دا پیدا کېږي چې خو بادشاه و که نه ګجو خان سردار و ټیک ته چې د کینګډم چې دی نو دا د بادشاهۍ برابر و خو لکه فارملی په تاریخ کې هغه ته بادشاه نشي ویلی ګجو خان ته سردار و که نه. اوس چې دی سردار و نو دا د شیرشاه سوري ذمهواري جوړېده چې دا سردار د ځان سره اغوستی وی او دی چې دی نو په شریکه باندې که چېرې داسې شوی وی نو نن به د هندوستان دا ټول تاریخ بدلو. که چېرې دی یو بل له صحیح معنو کې کنجای ورکړی وی نو دا په خپله یو د تاریخ یو عبرت دی چې پښتانه چې کوم دی نو دا ډېر مزاحمتکار هم دي د خپلې خاورې په سر باندې ننګونه هم کوي خو د دوی د تحریکونو شاته اکثر بل څوک بدنصیبۍ د دوی دا دی او دوی تاریخي شعور د دوی لږ کم دی لکه نران دي دا په خپل ځای لکه عباسین یوسفزی وایي که نه چې زما کام که په کامونو کې غمی دی خو د عقل پکې لږ شانې کمی دی مونږ ټول پکې راځو په مونږ باندې چې دا خپل حل راشي که نه لکه غنی خان وایي که نه چې پښتونولي او پښتونیت چې دا د نسل نه زیات کیفیت دی او چې دا دی وچېړه په هغه پټان اسکیچ دغه چې کوم کتاب دی په انګلیش کې نو هغه وایي چې د غټې ګوتې نه یا د کټې ګوتې نه واخلې تر سره پورې دی دا کیفیت ولکه کې شي نو چې د هغې څه تقاضا وي نو هغه وکړي نو بیا چې کله هغه کیفیت پې تیر شي نو بیا د انسان هم شي او مسلمان هم شي او بیا توپې هم وباسي خو د هغې کیفیت چې څه تقاضا یې هغه وکړي نو دا یو حقیقت دی. نو ځکه خو عباسین وایي چې زما کام که په کامونو کې غمی دی خو د عقل پکې لږ شان او د اخلاص نه وطن رڼا دی جهالت پې راخور کړی ماښامې دی خو زما نورنبي صاحب د یوسفزو خبره کېږي او یوسفزو باندې کمال بابا یو ښکلی غزل لیکلی یو نظم دی نو په خوښه مې دا دا ډېره ښه ده ډېره د کمال خو زمونږ یار دی او ډېر ښه مصور لوی مصور هم دی او اوس یې شاعرۍ ته سم کار ویلی دی او ډېره ښه شاعري کوي ما ته بله ورځ وي مه یاره ستا دا شاعري خو چې دی نو هلکه په رښتیا شاعري شوه. جی قدرمن اورېدونکو راځئ چې واخلو یو وړه شان دمه په دمه کې به تاسو واورئ د کمال خان بابا یو ښکلی کلام دی هغه به تاسو واورئ د راشد خان راشد په آواز باندې او د هغې نه پس به بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو زموږ د خپرونې تړاو به همدکه خان ګجو خان بابا